څوک په خپلو ګناهونو پښیمانه انسان نشته چې هغه د ګناهونو نه توبه وباسي او زه دغه ګناهونه پوره کړم، زه دغه ګناهونه معاف کړم. دي په ګورنو که د رمضان المبارک د روجو موقع زمونږ او ستاسو نه لاړه، یو بله بهترین چانس، یو بهترینه موقع چې د ټولې زمانې د روجې سره معادله ده، هغه موقع خو موږ او تاسو ته پاتې ده چې هغه د شوال د میاشتې شپږ روجې نیول. څنګه چې د الله نبی فرمایي من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال کان کصیام الدهر. کوم یو انسان چې د رمضان المبارک روجې ونیولې او بیا یې شپږ روجې د شوال هغې پسې ورپسې کړي، دومره ثواب کېږي لکه دا چې ټوله زمانه روجه، ټوله زمانه روجه د شپږو روجو د شپږو ورځو ځان کړولو، د شپږو ورځو مجاهدې په نتیجه کې د ټولې زمانې ثواب واخله. کان کصیام الدهر.